الرحمن الرحیم یو ځل بیا په شمالي وزیرستان باندې ډېر بد حالات راغلي دي چې تقریبا د میش د مخ شاوخوا دا فیل کړی و چې د اول د ادوام کرپي دا نه لګي دي 10 ورځې دي خلک په چکر باندې سیر وسی خو اته د تنوع کتل د کرپي ولګوله نن د سلویر بجې نه په درپخیل په خوځای په پلنځای او دا باندې د ګایزر اسه د زینا شری دي اپریشن یا پوسټ دا او په دا باندې د ایشرامو سره د وی پر کرپي یادو تقریبا نن د درم ورځو چې کرپي بلاګدلې دو او دا شی مشر ډېر خلک راځي کو سه کو سفر شي دي سه کو چکر وتري دي خدای هیڅ ورځي وي چې خلک په چکر وځي خدای ا چکر په ځړ نه لګي دا وایي چې ودر صح حالات وي بوکره شوړه بچون دي شزینا دي او دا خلک ډېر ډېر په تکلیف دي او سمره چې پرشینه شوې دي دا مشابه راشتا چې دا عام خلک ته او د کاروبارونو ته او په دې دیګاینه په شړان شي مارکیټینه په شړان شي کیرینا په شړان شي جماعتینه په شړان شي د عام خلک ته تکلیف راسي میش دا حکومت ویل چې دا کیم پرشنه د ورټل دا ډیوی نه را د پرشنه نه ودره عام خلک ته تکلیف ما ورکاوه او میش د عوام دا ویل چې تاسو ته مخه باندې راګیاوه په خاطر خیر باندې بیا په د سپیمو باندې کړه په یوځي کړه په بل باندې چې څه پرې تاسو د میش څنګه عوام دي دا چې په پښمن نه وي په یو ځای وتل نه وي دا تکلیف کړه په خاطر خیر باندې مشته په طریقه جوړوي چې دا پرشنه کېدا عام خلک ته تکلیف وي کله د سپیمو خلک ته کلام زونی ته کله لړ محمد خیر ته کله در بخیر ته دا په چار دو چې مشته سمره مشون دي کښون دي چې لاندې تاسو ټول په اتفاق په چار دو چې یو مشوره وشي چې د دې تقریبا نه راخوشي اره ورځ د دې پریشانی نه وي اره ورځ د دې خبرې وي د عام خلکو ته ډېر زیات نقصان رسیږي ایسه مینا والے دې ته د کی مشون دي مینا دې دا فیل کی کبدا کېرش زخمون یا وړاندې کی شدینا شوی دا پرشنده نه ختم کو دا کړ پیدا کو کچې د میډیا نه ملوري خو مشته د ستدیکان نشته چې زخمون شوی دي که هم زخمون شوی دي دې دا د طریقہ جوړه کو چې د هسپتال ته ورسي او عام خلکو ته چې تکلیف ونه رسي برابرۍ بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل بیا په وزیرستان باندې ډېر بد حالات راغلی ده لکه تاسو چې وکسئ د دوه ورځې خو خپل د هفته د اتوار کرپي وي میژه والا دغه نه وته ویلي وي چې د عید د کرپي شته نرموله روشي د کرپي نه لګي خو بیا د کرپي ولګوله د خال کې د عید ته ونه کتلو بیا د ګایزر اسه تقریبا د سلویر بجنه چې میژ د میډي په ذریعہ سره ویني چې د سلویر بجنه په خوځای په لنګځای په درپخېل باندې او د ایشنامون سره د بوی بر تقریبا دا کرپی لګیدلې و خو نه کرپی مو په خیال اس ختم شوی دو خو په خوځای په لنګځای باندې د میژو د ډېر خلک سره په رابطه کوشش کړلو چې میژو ولا چې دا رابطه وکشي چې ودره د خلک زنه بیاي چې زخمون دي سیکوي چې کرینا وشتي دي قسم قسم جامې شي او خود دا د میژ د میډیا په ذریعہ سره غړي دي او د خپل میژ نه دي لیدلې په چا دوه چیرې زخمون شوی وي یا کرپی وو اول خدای دا کرپی ختم کو چې سمره زخمون وي او چاته د بچونی سر شوی سکترته وي چې دا آزاد شي خدای چې پرشاینه می لیدلې دي چې د کیم پرشاینه دای کو دا خاص کر د عام عوام ته او کاروباریونو ته دغه خلک ته تکلیف ونه نارسي په دا کېرشه وړه بچون دي شزینا دي سیک بهار لوټ شوی دي سیک چیرته دي ایسه د زنه خلک مشترک کجنا کو په چکر باندې وتري دي چې دایته داغه د هیڅ په ورته شه د چکر مکمل او شي خو دای وی چې میش په چکر په ځړه نه لاګي په کلی شداز حالات جوړ شوی چې میش اسره به تانه شي چې په کلی په کوم باندې سلګیا دي میش دا حکومت ته فیل کی درخواست ودا کی چې دا کرپی کیما پرشن په لګیا دا ختم کو عام خلک ته دا نقصان نه ورسوي په چار دوی چې دای دیش په ورته شدای خوشی مناو کولای خدای په دې خلک باندې کرپی لګول دي چې عام خلک ډېر جوړ په تکلیف شي دي او څنګه زخمون وي نه رسوي دغه ته د یار ورکو او مسافر ته ډېر تکلیف ته دا رابطه کو خدای دا نه وګو چې نقصان جوړ شوی خو کس نقصان جوړ شوی زخمون شوی دغه ته د خامخا د یار ورکو د کرپی د ختم کو او د پرشنده په دې باندې ختم کو مهرباني